الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، زما عزتمندو، د عمل د قبلېدو اساسي بنیادی شرط او سبب چې دی عقیدة التوحید. دا خبره ده چې څومره اقسام د بندګۍ دي هغه ټول د رب العالمین پورې خاص دي، هیڅوک سره په هیڅ یو شي کې شریک نشته. ابن کثیر تقریبا درش شرعي ذکر کړي دي، یو پکې ده او متعدد ځایونو کې. دې توحید مثال ده چې لکه په بنگلو بلډینګ کې تهداب او په هغې کې لوی لوی ګټ، کله چې دا په تهداب کې وي ګټونه مضبوطي، څومره چې دا بنگله انسان اوچتولی شي، و الا که چېرته تهداب د سره یي نه او که چېرته یې هغه خامې خښتې نو هېڅ هغه راغورځېږي. د دې وجه نه که تاسو وګورئ ابوجهل علیه لعنته د حجاجو خدمتونه یې کړي وغیره کارونه یې کړي دي، خو لیکن عقیده د توحید نه وه، هغه عمل هېڅ پیدا دله نه ورکوي. او توحید داسې یو شی دی چې په چا کې د ذرې په اندازه باندې موجود دی. د مسلم په روایت کې راځي الله عز وجل دا انسان د جهنم د اور نه راوباسي، جنت ته به داخلوي. د توحید معنا لغوي، معنا اصطلاحي، او دقه شانه د دې هغه اتلس اقسام د دې فائدې او د توحید اهمیت، او دا خبره ثابتول چې د توحید د اسلام په ارکانو کې ډېر لوی رکن دی، او دا توحید داسې یو شی دی چې دا د اول واجباتو نه دی چې هغې له ویلې کېږي اولیت، او دا خبره ثابتول چې عبادت نه قبلېږي مګر په توحید باندې، او توحید چې دا سبب دی لپاره د امن او د قشن په دنیا کې او آخرت کې د کامیابی، او دا توحید داسې یو شی دی چې انسان ورباندې جنت ته ور داخلېږي او د جهنم د اور نه ورباندې بچ کېږي. د توحید د وجه نه انسان د دنیا او د آخرت د مصائبو نه بچ کېږي. او توحید داسې یو شی دی چې د انسانانو د پیرانو بلکې د ټولو مخلوقاتو د پیدایښت اصلي علت هم دا دی. به د توحید کلمه لا اله الا الله د هغې دلایل او د قشن د هغې معناګانې، د دې فضایل، د دې ارکان، او انسان له دا کلمه کله پیدا ورګي چې لا اله الا الله، د دې لا اله الا الله شرایط څه دي، تفصیل دی هغې څه دی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت خبر او په هغې باندې بې دلیل او د هغې معنا او د هغې ارکان او د هغې شرایط او مقتضیات. دې سره په دې ضمن کې د شرک تعریف او د قشن د هغې اقسام، فرق ما بین د شرک اصغر او شرک اکبر. د شرک اکبر متعدد انواع، او ډېر داسې مثالونه ذکر کول چې شرک اصغر سره ویلی شي لکه دا، اکبر سره ویلی شي لکه دا. د شرک تاریخ به ذکر کړی شي، د دې شرک خطرات، منځ کې نواقص د اسلام او کفر بالطاغوت سره ویلی شي، د طاغوت تعریف به ذکر کړی شي، او دا خبره به ذکر کړی شي چې کفر بالطاغوت دا واجب دی. کفر بالطاغوت ویلی شي سره د طواغیتو در اوسري اصول ثلاثه به ذکر کړی شي. د کفر معنا لغوي او د قشن د دې انواع او کفر اکبر سره ویل کېږي، حکم څه دی، انواع څه دي، کفر اصغر څه دی، تعریف څه دی، حکم څه دی، دغه مثالونه څه دي، نفاق سره ویل کېږي، دغه تعریف سره، دغه اقسام څه دي، نفاق اعتقادي څه معنا، ولات څه معنا او برات څه معنا. د نفاق معنا لغوي، د نفاق معنا اصطلاحي، احمد لري ولو برا، اقسام لري موالات، او موالات الکفار څه ویل کېږي. د اسلام معنا لغوي او د قشن معنا اصطلاحي، عام او خاص اسلام، ارکان د اسلام، د ایمان معنا لغوي او ارکان د ایمان، احسان په مابین د اسلام او د ایمان او د احسان کې علاقه او نسبت کم دی. د عبادت معنا لغوي او معنا اصطلاحي او اقسام د محبت او د خوف سره ویل شي، رجاء سره ویل شي، توکل سره ویل شي، دعا سره ویل شي، دمونه سره ویل شي، کنجکي سره ویل کېږي، تبرک سره ویل کېږي، توسل څه معنا، ذبح د غیر الله لپاره دا څه معنا، نظر د غیر الله لپاره دا څه معنا، استعانت څه معنا، استعاذه څه معنا، شفاعت څه معنا، زیارت القبور څه معنا. سحر معنا لغوي د هغې 12 اقسام، کهانت، عرافت، استسقاء بالانواع څه معنا، ریا څه معنا، چې کله په یو عمل کې ریا وي، که هغه جهاد یې که علم یې که بلي، د هغې نتیجه به څه جوړېږي. کله کله انسان په خپل عبادت باندې د دنیا مقصد وګرځوي. او قسم بغیر الله څه معنا، او د قشن یو سړی چې کله خبره کوي په الله مې سپارلی دی او په تا مې سپارلی دی،
چې امام شوکانی رحمه الله فتح القدیر کې او ابن قیم رحمه الله په الجواب الکافی کې د غیر پر انواع ذکر کړي چې انداده کلمه الله سمانه بدعت په لغت کې څه ویل شو دعوت توحید لسو دا ډېر مهم بحثونه دي دې په باره کې تقریبا په 1443 د جمادی الاولی په 30 تاریخ او پوره 1400 د قوس د میاشتې په هم تاریخ باندې من نن دغه کتاب شروع کې التوحید الميسر آسان توحید نو دا بر خیره موږ ذکر کو او دا کوم عنوانات موږ ذکر کړ یو په دې کې ذکر کیږي به بر خیره به دا خبره ذکر کیږي د عقیده لپاره او تربیت لپاره چې د توحید انواع او د توحید معنی اصطلاحي او د قشن معنی لغوي او دغه مهمه خبره اهمیت د توحید او دا وی واجبي شی دی ولی ضروری شی دی د لا اله الا الله معناګانې به ذکر کیږي او د قشن دغه شرایط به ذکر کیږي د شرک اقسام به ذکر کیږي امثله د شرک اصغر او د شرک اکبر نواقض د اسلام سره ویل کیږي د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله د کتابونو د کفر معنی لغوي معنی اصطلاحي د نفاق معنی لغوي معنی اصطلاحي د موالات اقسام اسلام څه ته ویل کیږي ارکان د اسلام څه دي ارکان د ایمان څه دي محبت څه ویل کیږي ابلیس علیه لعنت پر انسان باندې الله عزوجل ولی مسلط کړي درجات سمانه توکل سمانه دا به ټول ذکر کوو چونکی د عمل د قبل دود لپاره اساسي بنیادی مسله چې دا عقیده التوحید د افراد الله تعالی بالعبودیه د دې په خاطر باندې چې دا تهداب دی دا اصل نارینه زنانه دا ټول دی خبر لرو ضرورت لرو که زمون په عقیده کې چرته توحید الله بس مون معمولی عمل قبلی متوسطه او اعلام خو که توحید عقیده بکنی اعلام نه قبليږي متوسطه نه قبليږي ادنام نه قبليږي الله رب عزت زموږ اساس په عقیدو کې د توحید عقیده کلکه راسخه مضبوطه پیدا کی سبب ان شاء الله د توحید معنی لغوي معنی اصطلاحي د اقسام په دې به ذکر کو تقریبا سل په دې به ذکر شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک